توبه خدایه توبه هسې دوکانونه ډک کړي دي یوه د 100 جوړه پکې نشته چې سړی ځان نه والي ستا خوښېږي شل دوکانه خو دې وکتل خو چې جوړه دې نه خوښېږي نو څه وکړم نو چې د خوښې لایق پکې څه یې که نه هسې ټېډې مېډې جامې وړاندې کړي دي ابوتانو ته یوه جوړه پکې د سړیتوب وه د خدای ظالمې ښې جوړې وې خو ستا نه خوښېږي که نه درنه جوړه وایه چې سړی پکې دروند ښکاري او چې ټول بدن پکې ښکاري نو هغه څه جوړی داسې جوړه به درې راوړم انشاءالله تعالی که نه چې د هغوی ګاونډیان به درته سوځي ای په ځه ما ته د ګاونډیان ونه سوځي خو چې دی پیوریانې راته وسوځي په ټلق ته ولګي ویم ځان یې شپږ جوړې وکړې خو الله دې ما نه پیسې راکړي چې تا نه شپږ جوړې کړم الله دې تعالی هم درکړي صرف په دواګانو نه کېږي لاس او خپې هم خوځول غواړي همداسې کار دی که شاګل یم ولم او دغه یم ولم ګل خان یم ولم او طالب هم ولم هماله ته په خپله خوښواله الحمدلله راځه سړیا ما یو خبره کومه که نه چې روژه ده که نه دا به لنډور غواړي نو ورشه هغه ببرسري دوکان کې به دا له جوړې وګورو پخې به وکړو अलि बच्चे ना कमा सकते थे निश्चित जाते गाड़ी और टूटा ना बटे कोट है उस जाने वापस के व्यापार आगा ना वर्क करी वापस ही वो ना रोला मुंग तो पी देनी हाँ उन्हें पी देनी ज़्यादा सारे रकम जो हम कर देते हाँ हाँ चला चल चिक पूरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हाजी आप किए मंगा जी बड़ा बांटी हो क्या منګه هغه یو که نه اختر رانږدې یو څو ورځې پاتې وي موږ سامان وایو دا راته ووایه که نه مردانه کپړې لرې کو زنانه خدای هم د سرونه خلاص کړه مردانه مطلب دی چې ځان له اخلې کو ښځو له اخلې خو دغه وایم ما جی ښځو له باندې که نه مالک ویډن کړی دی نه ورکوي دې نه کړی دی خاص ته ویان له پړوم ډوړه یا مړه دومره راکوم دی شبانه ماله کړې ده رخچا و شبانه ولې ده ډېره ګټه دا کوم ځای کې کړې ده دا اصلا دې خاندانه ده ډېر ښایسته دي صرف شونډې غټې دي هغې خاندان نو شونډې خو د هغه قدرتي غټې د هغې دي ما خبره دا کوله که نه چې ما یو جوړه حواله زما باندې څنګه جوړه لګي پټا خو یو هم نه لګي دا ګاو کې چې ویلویټ جوړه راواله بې لورو ویلویټه نه هغې پشمین یاده کړې وه ما جوړه حواله ته سړو سړو راواله شوی ته سړی نه ښکارم نه ولې سړی خبره نه شي لکه زه راواله واته جوړې واته برابر وګوره که نه دا دومره زبردست رنګ دی که نه او دا ډېره وی آی پي کپړه ده دا ګوره زه عام کسانو له نه ورکوم کوم چې مې زړه ته نږدې وي هغوی له یې ورکوم جوړه حواله خو شاټه یې ښکارو زه یم د سره خلاص که تاسو داسې بېدردی سر وړي سپېرو ګاټ یو ها قارې که یې ګوره دا بل تا نه واله تانونه روله راکه ده او دا ګورې اولو مړه دی که خو ستا دالو سره ډېر زبردست لګي ته ګوره نه مطلب مې دې دې نه لاو کړه چې بل دکان ته ځو خبره اورې اورېږه یو منټ اورې یو منټ دا بس دا پرېږده لا هوسه زما سیواري او دا فکره ماله چې کوم شوف کلر راواله صحیح دي شوف بس خو دې ته بو په تا او تشمنه په جیب کې یو بیم نشته او دا سونه سټایل او دې دغه ته وګوره دا سری پاسه مړه خبره څه کنه زمونږ والد محترم څه مونږ وی تاسو دې دکان کې وګوره بیا غیر بس بل زوال دا چې کاډي مونږه په کاډونو باندې کاډونه خلک دل کوي بار کوي نه مونږ پاغي پېټې رو باټو مونږ ته جیبونو کې نه ګډ مونږ خانان خلک دا میرا ته پاسه مړه دا دې راځه راوړه دا به مونږ کې پاسه بلو بس خبره ناګه جوړې شته اسه شته وشه پلان مړه ولې خنچنو نو چې څو غوړې به بدل درکم ها هغه ما دا کیو دا زمانه دې خولې ته مور دا خپل داسي نه کراواله نو الته به تو دا شو بیبي او پکې خوږی دی دا دې خپل گزار کوي دا روجي تا وګره ځان منه ما خپل دا خپل وخت دې کم کا دا مورتي مورتي خدای دې پیښته چل غدي واسه وای شابه دې بورخې راله ټولې خته وخېجوله خبر درته کېده خدای دې بې خبونیاتو نه باسي یو رشکه پکې نه چې سړی به یې کور ته راشي څه کې روژه د پر چا لګېدلې ده
څوک د کوره نه راوځي د خدای ظالمې هم جامې به دې اغوستې وي نو بیا به څه منې وامه نو چې زما خوښې نه شي نو څه مې کړی وی کباړ مې راوړی وی کور ته کباب دې راوړی کور ته نو بیا به زه شرمېږم منډې وام به سره ته که نه څوک به شرمېږي ګاونډیان خو مې راله نه دي خود به ته شرمېږي هله وایي څه به شرمېږم زه الله به خیر کړم ګل خان لم راوړم او شاګل لم او تا نه پکې یو جوړه راوړم ته غم مه کوه سړیه به دې خبرې خامخا به ونه راوړي هغوی په کومه وتې دي خدای خبر شه بیا پته نه لګي خو جو پران دي دې روجي ته ګوره دوی دې تلو ته ګوره تا ته مې خبره کوله اما جوړې به م رانهوالې ښه خو پیسې نه چا نه قرض کړه ګوره د اختر سیالي به برابرې زما ته غم مه کوه سړیه دې اختر به قرض کړم او د اختر پسې بیا چله ورکړم زه او ته غم مه کوه خبره مې سره کوله هغه زموږ ګاونډی د خیره سره راګډی شوه مسکان څه ده دا یې څه وي نو باید زه بیا خپل زوی نه وغواړم همداسې لکه د توتي او د خارو ناست دي همداسې خپلې خولې یې ورکړي دي ګپ لګوي هم خلک په یو سني کول کې مینه زیاته ده همدا سپین سري او څنګه مینه پکې ده څنګه یو بل ته خاندي او خوشحالي خبره ځمه چې د زکات د پیسو ورتوي چې راشي چې پیسې ورکړو څنګه دی خو بیبي سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی بچي څنګه هی جوړه السلام علیکم کېنه 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 بیا مې روژه کې یو پیدا شي به یې څکلې وه نه مهرباني وایم بیبي مور مې راولېږلم وایي بیبي ته ووایه چې راشي موږ د زکات پیسې ستې چې به ورکړو دا خو ډېره خوشحاله ته مخکې به دې راته نه ویلې که نه تا نه خبره نه ازمېږي کوټې ته به تللی اشاره به دې راته کړې بس په خولې کې ملا خو یې په دماغ ښایسته کړه چې به داسې خبره راوړه که نه خوشحالېږو وایي ما ته څه پته رانه ودې نه لیده ځه چې ځو ځه چې زوړه گیا زه درته دا چیزم یا ما دې ووایه ګورې چې څومره دي ښه یو بل ته درغلی یې په کور کې غلی شه که نه غلی شه که نه اوس راځه ما ته بیا ووایه ښه پاکه چې څو مو ورکوې اصلي پیسې ډېر به کړي او ما ته پیسې ونه ښایي خو څه مړه خو زه وایي دا سیاسي نو دې ورته خو چې زکات یې ورکوي لا پناما خیر راکې الله پناما خیر راکې چې څه وسه کېږي الله پناما هغه بسړی نه دی او کنه دا کاکا چیرې کنه دا وایي دا خپلې ولې ګوډه کړې ده بس الله پناما اولا وایم دې کې دا روجې سختې دي که نه ګیر کو ډېر کړې نه دی دا ما ته پته ده دا قصده کوي دا پردي دی الله پناما یو ډېګه دا تاسو یې او کنه دا کچا سره واین واده صادق څه کوچې دارې غټې کې وي دي ها یم بچي ته خدا خیرونه غواړې که نه و چې کم انسان وي خیر غواړي که نه دې ملک او د محشر په ورځ باندې راپاڅي که نه نو په مخ به یې غوښه نه وي شوره شرمنده وي نو ځان شوره شرمنده کړې نه نو د هغه د مخ باندې دا چې مخکې غټې غټې غوښې خو کوم دي اوس هم پرې ها دا چې وایي کپړې دي داسې کار که نه من که راځه دا دا ستا بله تپوس کوم که نه وي هغه نظر مات چې لږ راولې او جوړ شو که نه او کور ته ځو ښه سمه که سمه که دا دیونه پراري ده منډه پرګای راته ورته وګوره منډه که آیا پاکه ویم اختر دی او وګرځېدم چې لس روپۍ رانه کړې ولې وی اختر دی موږ سره ځان نشته نو چې کوم بس و هلته مې ښځې سره واده کړی چې کپړې یې راوړم خو پیسې نشته او کپړې وایي ځکه راوړه ځکه بیا خو په تا ډېره ګرانه موږ خو یعنې بچي نه وو یاره شاګوله بیا بچي نه یم زما داسې بچي یې خواږه که نه خو څه وکړم څوک یو الله ته خو پیتاوي ته راودي که نه خو دا راته ووایه چې هغه بېبې څه شوه یم د خدای ظالمه مور دې لاړه ټول کړه وی اختر دې سودا ویوړم که نه خو اوس غم دا کومه چې پیسې شته نه او جامې اخیستل غواړي وایي ته پیسو پسې چا پسې لاړې ګوره ساجد حساب ته مې وي اسلمي ته مې وي ګوخري ته مې وي لس روپۍ رانه کړې خو زه ګورم به ورسره مړه نه سره ملګري سپک دي که نه او دا الله دې پکې خیر واچي او دا د اور به څه څنګه روان کوم ما د اختر جوړې واله ځه دا او دلم جوړه ته ورته وګوره کنې تیار هغه مهینه شپېلې هغه مخکې به یې لیلا مجنون هغه اسکونه هغه ما ته شپېلې شپېلې مه وایه یاره ګلخانه دا هم کوم ځای وموندو د اور دا بسړی وایي دا مونټې خو نه دا قدرتي را پروټې ټپکې والې دي داسې کار دی اجګو هې ته دې ارامي ته وګوره دغه کې خیر غوښته ځان یې کوږ کړی و دا دون روان دی ښه نه نو په قهر اخته شي خیر سره غواړي دا چل خو به مخکې زمونږ پلار کوو خو دې ما کنه کوي تا نه دې کړی تا نه دې کړی د ډېر نور سکون څخه مه وایه چې خیر نه غواړم نو څه به کومه چې جوړه نشته نو څه به کومه خدای ظالمه چې دوی له علم دا له به معلمه یاره کټکار به وکړې دا یانه مونږ جوړې علي نو په څه وایم دا به کوو څو
والله مونږ خو غلیو ټانونه هم د ګوکري نه وال خو به سړي کېږي سړی کېږو حاجي ته مونږ نه که نه موږ به ځان په خپله وړو بیا به دا نه وي چې دا د کوم ځای نه ولې م راوړل دا بس یو کار وکړه ګورې یو کار وکړه یو مول راوړې یو مال او که نه خو شرمېږې نه بس ما راوړل او په خپله مونږ نه راغلې تاسو خو نه شرمېږئ خو مونږ پیټي درته پیټي دا څه دی خیر به شمار کې لیکه راځه ستاره یا ما دا ګورې یا ګورې خیال کوه چې ته غلاونه کې ښه او کنه په دې سره مونږ شرمېږم بیا دلته کې هو کباب یو کړه دا سړی زموږ په کار راځي ګورې ښه نو چا څنګه نمونه ده ته ورته وګوره هغه خو سترګې هم توی توی دي ته بېغمه شه که هغه تر کمال راځي هلکه زما پېژنې زما څه نوم دی دا زما رور دی که نه زه د رور یم بای دا ته وایي دا او نه کوي صرف دقه خو پیدا ده که نه چا بېګا ګوبي خوړلي دي باد دي جوس ودې کته د کمال شي دی دا څه شي دی دا نونې دی ته موږ سره ځي نو موږ یې سره بوځو ودې کته راځه چې زه راځه دا کار کوي موږ راځه مارکېټ ته ځان نه دې به سره موږ روانېږي راځه ریکارډي باجه نه ګورې هسې نه چې روانه کړي راته لاړ کې د خدای دا کار وشلی الله دې پکې خیر راکړي کاکاجي سلام علیکم وعلیکم سلام په خیر کینه جی خبر بس خیر دی نه مالا کینه الله خیر ډایرک بیا پکې بیبي لا پشمینی جوړه والا کاکاجي منګه اختر د فار کوم دی وتی جوړي اخلو کنه د کولې ښکارو کنه نو موږ له دوه سامان دا کنه دا موږ اختر چې خو کولې تیر ښه جوړي راواله جوړې دا سره په کار دي که سره یا دوه پکار دي یو د بیبي لپاره دا خانه ته وایي دا بس کېده دا وسید دا خو خشقه دا ټیک ده دا و جوړوي ان شاء الله چې اوس څه زیات او دا دا سړو ده دا سړو ده بل تاسو لکه دا ولا ها ولا خبر ملا کوره کنه دا بیبي ده کنه دا راستو وروته جوړیږي ورته دا کېده ها بل خبر ملا کوره چې د مال لپاره واسه خپل هل جوړم کوره کنه دا په سړو ده کې ها و بته دا دا به یو او زمونږ پلان هم دی هغه راوړي دی ولا به یو شل دا څنګه غون تاسو راځي ټیک دی دا څنګه کنه یو کنه کارو کنه ما یو بل یو خفه لا بس تمام لك انت بس تعرف كده هي خپل مهنه خپل بس ټیک نه بس ټیک لا ذلك انا لا اخترنا فصل لي ما لي بيني فانكر بي كان اغي كتوله وزي مجبوري بوري الدار شيخه قدر دا شو هذا دا شو لا حساب ده مو سور به شا ګوره کوه دا سره غوړي ها ګوره غرینګ دی وبل بدل غره ولا دي ابلا بان کوم غري حساب دا سو تاسو حساب کوم تاسو جوړې شو دا یا وړ ټوکی دا سره شپږ هذا شپږ دا ټول هغه پکې ځاتېږي ما نه شو الفيديو دا شو دي $2,000 وي دولة ترى بس خير سيدي كان جاي ده سيدي $2,000 ولا انا كفي ورك كاكال في وكنا وقت شام ذاك نو دا یو شګړه ته ما ته په دوی ته ما ته ستا ها پیسې ورته وای کاکاجي یا کپڑا واپس کړه موږ پیسې پاتې شوې ها او کوم دې لري نه راځه لنډه يعني دې موږ د بر کړیو کنه او دا ما مشرو دا کوم ډېر لکه ماته محاسبه ده خاموش دي کنه دا څه کار ده کنه دې موږ تاسو سره پریدو موږ یا کپڑا یوسو اې تاسو موږ پیسې رو دا خپل ور بوزو صحیح ده خیر که خو نه کپڑا کېره لا دا مالا خشته دوالانه روبل چې رو دې ناصر بیا څه خبره نشته ما دې هشتو بیا چې ته نه ویل ستاره بور پچان لکه ټول خپل جوړول ورته راځه باشا تم باشا غته وي باشا کوټیلا کېره راځو ښا سړی ما څنګه وړي بازو باندې دا سنگیری بری دا دې رونو او
बे राजी ना څه مطلب مانه چې 2000 روپو کپڑا یوړه نو دا پیسې به وروړي او دا کومې کپڑے چې وړي دي د دې ته ذمہواري نه ته روغي او تا دماغ کار کوي نه ما فکر دا سړی راته لیونی پرېږدي راشه خلکه راشه دوکاندارانو لږ راشه دی خوا راشه دی نه مې ګیر کړي دي دا کسان ته پېژنې او کور ته معلوم دی نه ته خو د نسه تړو ځای ما ته ښکاره